د سلام په وړاندې کولو هرکلی درته کوم. له خبره ده چې له کېدنه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خواته د بیل علامه هم ووهئ. جنرال خوشحال سادات وایي د شهید مینه منګل قضیې ته حتما رسیدګي کوم او وخت په وخت به یې تعقیبوم. قاتل به ډېر ژر ونیول سي. نن مې په همدې موخه د ځینو ښځینه بنسټونو له اساسو او فعالانو سره ولیدله. دوی ته مې ډاډ ورکړ چې د ښځو په وړاندې هیڅ ډول تبعیض او تاوتریخوالی موږ ته زغم وړ نه دی. د پولیسو په لیک کې په دې اړه غفلت نشو منلی او د موضوع د اهمیت عامه پوهاوي په موخه به لا ډېر کار وکړو. د افغانستان د ښځو باعزته ژوند او د دوی له حقوقو څخه به د امنیتي ځواکونو د مبارزې یو له عمده هدفو څخه دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لارو چارو کې د غوره همغږۍ لپاره به هره میاشت مشورتي ناسته ترسره سي.